الم يروا ولدي نګوري کم اهلکنا من قبلهم من قرن څومره ډیر هلاک کړي دي موږ من قبلهم د دې نه مخکې من قرن اهل قرن قرن محدثین سلو کلو ته وایي قرن نه مراد دلته قوم دی چې کوم خلک په قرن کې اوسي څونه قومونه هم هلاک کړي مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم مکناهم فی الارض چې هغې ته موږ ځمکه کې قوت ورکړی و هغه قوت چې هغه موږ تاسو ته نه دی درکړی تمکین هم د ځمکې ورته ورکړی هغه چې تاسو ته هم نه دی درکړی یعنې قریشو ته الله وایي تاسو نه قوي قوي قومونه ما هلاک کړي فرعون نمرود وغیره وارسلنا السماء علیهم مدرارا او موږ لیږلی و اسمان په دوی باندې پرله پسې بهیدونکی مدرارا پرله پسې بهیدونکی مطلب هغې باندې ما نعمتونه کړي اسمان مې پرې لیږلی و پرله پسې بهیدونکی بارانونه به پې کېدل کښتونه به یې زرغونېدل باغونه به یې زرغونېدل قوي خلکو وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او موږ ګرځولي وو نهرونه چې روان به و د هغوی د لاندې یعنې د هغوی د باغونو لاندې د باغونو د ونو لاندې د هغوی د قصرونو د لاندې فاهلکناهم بذنوبهم نو هغه موږ هلاک کړه د هغوی د ګناهونو په وجه باندې وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین وانشأنا او موږ راپورته کړل من بعدهم د هغوی نه پس قرنا آخرین نور قومونه هغه مو ورک کړه د دنیا قیادت او مشري هم ترې واغسته د دنیا خلافت هم ترې واغسته او نورو خلکو ته هم ورکړه نور هم راوستل دا زموږ اختیار قومونه چې الله هلاکوي دوه رقمه هلاک یو دا چې عذاب پرې وایي تباهي هلته بل قوم الله ابد بلې په دې طریقه باندې هلاکوي چې د هغوی ارزښتونه الله ختم کړي د یو ځای کېدو کوم جذبه چې په قومونو کې هغه الله پاک ختم کړي تتر بترې کې زه یو خوا لاړ شي زه بل خوا لاړ شي زه بل خوا لاړ شي لکه یهود یا نور قومونه وو هغوی کې هغه قوام استحکام پاتې نه شي یو ځای پاتې نه شي قوام او استحکام پکې پاتې نه شي نو خواره خوارۍ کې خلاص د هغوی تهذیب او تمدن ختم شي تهذیب او تمدن یې ختم شي ارزښتونه یې ختم شي هر شیان یې ختم شي نور قومونو کې محو شي په دې خبره باندې پوهېږي که نور قومونو کې محو شي نو دا هم یو قسم هلاکول دي او ختمول دي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس او که موږ نازل کړی وی په تا باندې کتاب په کاغذ کې فلمسوه د دوی مسه کړی وی بأیدیهم په خپل لاسونو لقال الذین کفروا نو خامخا به ویلی وی کافرانو ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر سحر څرګند کېدای شي د دوی دا اعتراض و چې دا قرآن تا باندې د یو کتاب په شکل کې دی راځي چې موږ یې ووینو چې دا دی راځي نو الله وایي که دا قرآن ما کاغذونو کې نازل کړی وی ملایکو کاغذونه راوړی هغه وخت کې کاغذونه چا لیدلي نو الله پاک وایي دی چې دا کاغذ لیدلی وی چې او دا څنګه شی دی نو ویلی به دا سحر دی دا سحر دی دا شی خو موږ لیدلی نه وقالو او دی وایي لولا انزل علیه ملک لولا په معنا د حلا دی حلا د تحزیز دپاره ولې نه نازلیږي په ده باندې ملک یعنې ملک دی پې نازل شي دې مطلب څه دی دې مطلب دا دی چې دا وایي زه د ځمکو او اسمانونو د خدای نماینده یم نو دا څنګه د ځمکو او اسمانونو د خدای نماینده دی څوک سره جنګ کوي څوک ته وایي دروغ دی ویلی څوک ډکې ورکوي په دې پوه شو که پوه خبره څوک نه مني نو چې دونه لوی خدای سفیر دی او د دونه لوی خدای نماینده دی خدای خو دې هم منع کړه یو ملک خو به ورسره لېږلی و او ملک به ورسره په باډي ګارډ کې و چې چا ځان خوځاوه پسه پیړه به یې سماوه او خلکو ته به یې ویلې چې دا ومنئ د ده خبره دا د خدای نماینده دی او زه په دې خبره باندې ګواه یم یعنې چې ده سره په باډي ګارډ کې او د سره په ګاټ کې او د سره په اردل کې خو یو ملک خو یې که دی دا خیال
الله فرمایي ولو انزلنا ملکا او که موږ نازل کړی وی ملک د دوی په فرمایشونو لقضی الامر نو فیصله به شوې وه د دې کار ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه ورکول کېده د دې کار فیصله به شوې وه بیا به دوی ته مهلت نه ورکول کېده معنا دا ده چې تر اوسه پورې الله مهلت ورکوي او عذاب نه راولي خو دې دپاره چې حقیقت په پردې غیب کې دی چې کله ملک راغی ملک خلکو ولیدو ملک خلکو سره خبرې وکړې پردې غیب نه حقیقت را بربند شو نو بیا د منلو څه پیدا بیا خو هغه وخت کې الله رب العالمین یو چاته بس عذاب ورکوي نو که ملک هم راولېږه خو بیا خو امتحان خبره خلاص شوه چې څه شی پټ و هغه ښکاره شو ته خو الله د انسانانو باندې امتحان کوي چې دوی د پیغمبرانو په خبره باندې د خپل عقل فکر او استدلال په رڼا کې الله پیژني که نه پیژني دین پیژني که نه پیژني چې ورته ملک راغی نو بیا خو هر څوک مني نو بیا هغه وخت کې فیصله به وشي بیا به انتظار نه کېږي بیا به چاته مهلت نه ورکول کېږي ټول به هلاک کړی شي بل الله فرمایي ولو جعلناه ملکا مثلا زه ته دا پرېږده چې ده سره یو ملک راشي همدا پیغمبر موږ ملک ولیږو ولو جعلناه که موږ وګرځو دا پیغمبر ملک راشي هغه پیغمبر الله پیغامونه خلکو ته ورسوي لجعلناه رجلا نو هغه به موږ ګرځو د سړي په شکل کې کنه ځکه ملک خو په خپل اصلي شکل کې ته لیدی نه شي اوس په زرګونو ملک کته به راکېږي اب ته وینې نه خپل اصلي شکل خو هغه ته به موږ د انسان شکل ورکو وللبسنا علیهم ما یلبسون او موږ به اشتباه راوستي په دوی باندې هغه اشتباه چې دوی خپله په ځان راوستي بیا به چې دا خو رجل دی سړی دی ملک نه دی یا که موږ د پیغمبر سره د باډي ګارډ ملک راولي نو دا ملک خو به د انسان په شکل کې ګرځي نو کومه اشتباه چې در باندې اوس راغلی ده هغه به در باندې بیا وي وللبسنا علیهم ما یلبسون موږ به په دوی بیا هم اشتباه راوستي هغه اشتباه چې دوی خپله پکې ځان دننه کړی چې ده سره ملک ولې نه راځي هلکه دا څوک سړی دی کوم ځای نه راوستی شکل خو بیا چا غوندي که نه هلکه دی شام نه راوستی څوک دی هغه به ډېر قسمونه خوري چې زه ملک یم نه ته چې ته ملک او که ملک په خپل اصلي شکل کې راځي نو ټول انسان چې کوم حکمت په اساس الله پیدا کړی هغه ټول سکیم خلاص هغه سکیم پلچ اب کېدی نه شي هغه بیا امتحان ختم شو ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا استهزاګانې شوي دي ټوکې شوي دي په پیغمبرانو باندې ستا نه مخکې فحاق بالذین سخروا منهم نو احاطه وکړه حاقه احاطه وکړه فحاقه ونښته بالذین په هغه خلکو باندې سخروا منهم چې ټوکې کولې د پیغمبرانو پورې ما کانوا به یستهزئون هغه شی چې دوی ورپورې ټوکې کول چې دوی کوم شي پورې ټوکې کولې همغه یې پې ګیره وکړه همغه ورپورې ونښته عذاب پورې ټوکې کولې چې عذاب چې نو پرې راغی پیغمبرانو پورې ټوکې کولې هغه پې الله غالب کړه نو کوم شي پورې چې دوی استهزا کوله هغه پې راتاو شو قل ووایه سیرو فی الارض وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین د مکذبینو انجام څنګه و مکذبین هغه خلکو ته وایي چې پیغمبرانو ته وایي چې ته دروغ وایې ته هسې لګیا یې د هغې انجام څنګه دی قل ووایه لمن ما فی السماوات والارض چا لره دي هغه شیان چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي قل لله ته ووایه الله له دې باندې یو سوال پیدا کړي سوال دا دی چې دوی نه پوښتنه وشوه چې ځمکه او اسمانونو کې څه شیان دي دا یې چا دي خو پرېږده که نه چې دوی جواب ورکړي نو الله څنګه پیغمبر ته وایي چې ته ووایه چې الله لره دي دوی دا جواب نشو ورکولی دا هم نشو ویلی چې دا شیان الله لره نه دي ځکه په دې پوهېدل چې الله لره دي که دا یې ویلی چې دا الله لره دي نو ویرېدل چې همدې کې مې دا پیغمبر بیا نیسي ها چې دا ټول شیان الله لره دي نو بیا ته د الله نه بغیر د بل چا عبادت ولې کوې
نو غلی کېدل به داسې به ورته کتې نه به ها ویلی شو نه بند به شو که نه نو الله پیغمبر ته قل ته ورته ووایه لله دا ټول شیان د الله دی كتب على نفسه الرحمة لیکلی دی الله په خپل ځان باندې رحمت چې زه به بندګانو سره مهرباني کوم که د مهربانۍ خبره نه وه تاسو د خدای پیغمبر دونه په عذابوئ نو ټول به یې تباه کړي لیجمعنکم الی یوم القیامه خو پرېږدي مو نه دنیا کې خو الله رحمت لیکلی صبر کې خو خامخا به تاسو جمع کړي الی یوم القیامت یعنی الی حساب یوم القیامت د قیامت د ورځې حساب کتاب ته به الله تاسو را جمع کړي لا ریب فیه چې هغه کې شک نشته الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون نو کومو خلکو چې ځان په تاوان کې اچولی دی همغه وایي چې دی ایمان نه راوړي څوک چې ایمان نه راوړي نو هغه اصل کې ځان یې په تاوان کې اچولی ولهو او الله لره دي ما سکنه فی اللیل والنهار هغه شیان چې ساکن دي او مستقر دي په شپه او په ورځ کې سکنه چې ویلې تحرکو سره خپله راغی وتعرف الاشیاء بازدادها وله ما سکن وما تحرک فی اللیل والنهار هغه لره ټول هغه شیان دي چې ساکن دي که متحرک دي په شپه او ورځ کې یعنې کوم شي باندې چې شپه او ورځ تېرېږي شپه او ورځ پرې راځي هغه ټول شیان د الله وهو السمیع العلیم او هغه الله اوریدونکی دی وعلم والا قل غیر الله اتخذ ولیا ته دې ته وایه ای مشرکینو ولې د الله نه پرته زه بل سرپرست ونیسم بل دوست ونیسم بل مددګار ونیسم مدارک لیکل ناصرا و معبودا بل معبوده او بل کومکګری ولټوم ځان ته دی خو بوتان ځان دپاره کومکګري کړي فاطر السماوات والارض هغه الله چې د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی وهو یطعم هغه هر چا ته رزق ورکوي ولا یطعم او هغه ته رزق نه ورکولی کېږي هغه چا نه څه نه غواړي دې کې یو لطیفه او باریکه اشاره ده د دې بوتانو ته چې ستاسو به څه خدایان الله ورکوي غواړي نه رزق ورکوي غواړي نه چا نه څه شی ستاسو د خدایانو دربارونه خو ستاسو په شکرانو باندې ګرم دي بوتانه مو درولي بیا هغه پاکوئ کوټه ورته جوړوئ ځای ورته جوړوئ بیا خپل هلته شکرانې وړئ هغه شکرانونه بیا پخېږي او خلک یې خوري د بوتان دربار پې ګرم دی د الله دربار او د الله باچایي نه د چا د چندې محتاجه ده او نه د چا د شکرانې محتاجه ده د هېڅ شي محتاجه ده او یطعم ولا یطعم هغه ورکوي هغه خلکو ته ورکوي نو ستاسو دا څنګه خدایان دي چې تاسو ته محتاج چا به کوتک اغوستي ټول خدایان به درته مات کړي ته ساتې ته د خپل خدای چوکیداري ته کوې او زما خدای زما چوکیداري کوي ما ساتي ټول کائنات ساتي ته خپل خدای چوکیدار ته چې څوک مات نه کړي ته د خپل خدای چوکیدار یې چوپشکه پې اودس ماتی ونه کړي بوت شي چوپشکه په سر کښېني اودس ماتی پې کوي متیازه پې کوي سپی پېښېږي متیازه پې کوي د داسې شي ته عبادت کوې محتاج شي عبادت قل ووایه اني زه امرتو امر راته شوی ان اکونه اول من اسلم چې شمه اولنی هغه چې الله ته تابع شوی او تسلیم شوی ولا تکونن من المشرکین او مکېږه ته ای پیغمبره د مشرکانو نه قل ووایه اني اخاف ان عصیت ربي عذاب یوم عظیم ته ورته ووایه اني اخاف زه یېرېږم ان عصیت ربي که زه نافرماني د خپل رب وکړم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې د زیارتونو ته خلک ځي چې دا به مونږ ته څه ګټه او تاوان ورسوي هغه غریبانان خو مړه شوي نه فایده رسوی شي نه تاوان په قبرونو باندې خلک ډولونه وهي هغه ته یې څه ونه ویل تا ته به څه وایي د سخي صاحب په قبر کې څونه ډولونه وهي خلک نو هغه ته یې څه ونه ویل تا ته به څه وایي او که ته وایې چې دې ډولو ته خوشحالېږي نو بیا خو هغه به زرک نه شو دا زیارت به یا دې ډول ته خوشحالېږي یا به خفه کېږي که خوشحال شو ورته خوش بېدینه سړی صحیح سړی نه
که خپه شو په ګناه باندې خو نیک سړی دی نو چې نیک سړی دی او په ګناه خپه کېږي نو ولې دی سړي ته څه نه وایي چې هغه قبر کې ډول وایي ټول پنجاب کې زیارتونو کې خلک ډولونه وایي څوک چې مړ شو هغه دنیا کې چاته نه فایده رسوي شي نه تاوان رسوي هېڅ شی نشي رسوي او چې ښه سړی مړ شوی الله به جنت ته بوځي کوم خلک هغه په قبرو ډولونه وهي الله به عذاب ورکړي هغې ته چې هغه د اولیاو نیکانو هغه روح په قبر کې آرام نه پرېږدي او په عذاب وي د لوی ورځې د عذاب نه وېرېږم من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه من هغه څوک یصرف عنه چې واوړول شي د هغه نه څه شی العذاب من یصرف عنه العذاب چې چا نه عذاب واوړول شي یعنې د عذاب نه بچ کړلی شي یومئذ په دغه ورځ فقد رحمه نو الله به د رحم وکړي وذلك الفوز المبین او دا کامیابي ده څرګنده چې څوک د الله د عذاب نه بچ شي دا ډېره غټه کامیابي ډېره څرګنده کامیابي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ او که ورسوي الله تا ته ضرر مریض دي کی غریب دي کی څه بلا در باندې نازله کی فلا کاشف له الا هو نشته د لرې کوونکی د هغې تکلیف مګر همغه الله ټولې دنیا ضرورتونو باندې وګورځه نشي لرې ولیان بزرګان انبیا ملائک هېڅوک لرې کولی شي فلا کاشف له الا هو نشته د هغې لرې کوونکی تا نه مګر همغه الله وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او که هغه تا ته فایده ورسوي فهو على كل شيء قدیر نو هغه په هر شي باندې قادر دی فایده هم در رسوي شي وهو القاهر او هغه غالب دی وهو القاهر کامل اختیار لرونکی دی فوق عباده د خپلو بندګانو د پاسه وهو الحکیم الخبیر هغه حکمت والا دی او خبردار دی د هر شي نه قل ووایه ای شیء اکبر شهاده څه شی چې دی هغه لوی دی په ګوایي کې په ګوایي کې لوی شی څه شی دی یعنې څوک غټ ګواه دی قل ورته ووایه الله الله د ټولو اول دی نه پوښتنه وکړه چې غټ ګواه څوک دی څوک په ګوایي کې ډېر غټ دی نو دوی خو نشي ویلی که نه چې الله چې وایي الله پوهېدل خو چې الله نو وایي الله خو وایي چې دا شرک نشته تاسو یې ولې کوئ نو قل الله ته ورته ووایه چې الله الله د ټول نه غټ ګواه الله چې دی شهید بیني و بینکم نو همغه الله چې د ټولو ګواهانو نه غټ ګواه دی همغه ګواه دی زما او ستاسو ترمنځ همغه زما او ستاسو ترمنځ ګواه دی قل الله شهید بیني و بینکم ووایه الله ګواه دی زما او ستاسو ترمنځ و اوحي الی هذا القرآن او وحی کېږي ما ته دا قرآن لانذرکم به ومن بلغ چې ویروم په دې قرآن باندې تاسو ومن بلغ او هغه څوک چې هغه ته دا قرآن رسیږي آینده خلک هم پرې ویروم د الله نه او تاسو هم پرې ویروم انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى الله خو په دې باندې ګواهي نه کوي الله خو وایي چې ما سره شریک نشته آیا تاسو لتشهدون ګواهي کوئ ان مع الله آلهة اخرى چې شته الله سره نور معبودان شریکان چې د هغې موږ عبادت وکړو د الله وکړو داسې څوک شته قل ووایه لا اشهد زه خو داسې ګواهي نه کوم قل ووایه انما یقینا هو اله واحد هغه معبود دی واحد یو نور دنیا کې نور معبودان نشته وانني بريء مما تشركون او زه بیزاره یم د هغو معبودانو نه تشرکون چې تاسو یې الله سره شریکوئ تاسو چې د کوم بوتانو عبادت کوئ د کومو شیانو عبادت کوئ الله یې شریکوئ الله سره شریکوئ زه د هغې نه بیزاره بیزاره مطلب ده هغې سره زما تعلق نشته دی خو ته کې نو الذین هغه خلک آتیناهم الکتاب چې موږ ورته کتاب ورکړی یهودو نصارا یعرفونه پیژني دا هو دا چې چا ویلي محمد چا ویلي یعرفونه چا پیژني دا یعنی دا مسله د توحید دا مسله چې الله نه پرته بل څوک د عبادت لایق
نشته یهود نصارا په پوی دي خو تاسو مشرکین کتاب نه لرئ نو پې نه پوهئ کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې هغوی پېژني خپل زامن لکه ډېرو هلکانو کې چې ستا زوی ولاړي ته پېژنې همدغه شان یهود او نصارا په دې خبره پوهېږي چې الله یو الله سره شریکان نشته دی الذین خسروا انفسهم نو هغه خلکو چې ځانونه په تاوان کې اچولي فهم لا یؤمنون نو هغوی په دې خبره ایمان نه لري ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه چې تړي الله باندې دروغ او کذب بآیاته یا د الله آیاتونه تکذیبوي انه بشک لا یفلح الظالمون نه کامیابېږي ظالمان خدای باندې دروغ تړي مشرکینو به ویلې چې موږ د دې بوتانو عبادت کوو الله موږ ته دا ویلي کله به ویلې لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من قبل که د خدای خوښه نه وی دا شرک موږ نه کوو موږ به یې کاڼه کړي وو وړاندې کړي وې پښې به یې راته ماتې کړې وې چې نه کوي او موږ د بوتانو عبادت کوو سجدې ورته کوو نو بس د الله ورته خوښه نه کوي الله وایي دا ته الله باندې دروغ الله شرک روا کړی نه دی خو دنیا کې انسان ته الله اختیار ورکړی چار شی نو فوري سزا الله ځکه نه ورکړي او شرک الله نه روا کړی نو وی ویلې چې غټ ظالم د هغه چا نه څوک دی چې الله باندې دروغ چې د شرک غوندې بد شي په باره کې وایي چې د الله روا کړی الله دا نه دی روا کړی چې ته د الله نه بغیر د بل چا عبادت او کذب بآیاته او یا د الله د آیاتونو تکذیب الله آیاتونه د انسان نفس کې مشته نښې کائناتو کې مشته الله کتابونو کې مشته او د پیغمبرانو معجزې چې د الله د آیاتونو تکذیب وکړي هغه د الله طرف نه دې دپاره راغلي چې خلک پې سوچ وکړي فکر وکړي صحیح لار پیدا کړي او د مقابله کوي او دروغ ورته وایي ویوم نحشرهم جمیعا کله چې موږ دوی راجمع کړو ټول قیامت ثم نقول للذین اشرکوا بیا به ووایو هغه خلکو ته چې شرک کړی این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون چیرته دي ستاسو هغه شریکان الذین هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو د هغوی په باره کې ګمان کوو چې دا به د الله په مخ کې زموږ شفاعت اوس کومه دی شفاعت ولې نه کوي مشرکینو ته به چې کله چا ویلې چې د دې بوتانو عبادت تاسو ولې کوئ نو ویلې به دا الله ته زموږ شفاعت کوي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا خو الله ته به زموږ شفاعت بوتان خو هغوی داسې لرګیو نه جوړول خو د نیکانو خلکو هغه به جوړول شکل ویلې به دا خو صحیح دی چې دا بت دی خو مونږ خو اصل کې د هغه روح عبادت کوو دا مخې تږدو چې هغه هم رایاد نو دا بیا الله ته زموږ شفاعت کوي کله به ویلې وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې نیکانو خلکو د بوتانو عبادت ځکه کوو چې دا موږ الله ته نږدې کړي نو کوم دي چې اوس تاسو الله ته نږدې کړي اوس تاسو شفاعت وکړي ثم بیا لم تكن فتنتهم نه به یې د هغې جواب یا نه و د هغې جواب الا ان قالو مګر دا چې ویلې به والله ربنا قسم په الله چې زمونږ رب دی ما كنا مشرکین موږ شرک نه دی کړی چې دی کله پوه شو چې زمونږ دا شرک فایده نه کوي بوت موت ورک شو خبره ختمه شوه نو بیا انکار کوي الله باندې قسم موږ خو شرک نه دی کړی انظر وګوره کیف کذبوا علی انفسهم څنګه په خپل ځان دروغ وایي شرک یې کړی دی دنیا کې وایي چې نوم دی کړی وضل عنهم ما كانوا یفترون او د دې نه ورک شو هغه چې دی د دروغو تړلي د دروغو چې دی کوم شیان تړلي وو چې دا اوس شفاعت به مې کوي دا به ما الله ته نږدې کوي او دا به ما په الله باندې بخي نو هغه کوم دروغ چې دی تړلي وو هغه ورک شو نو دی به وایي چې موږ شرک نه دی کړی قیامت کې مختلف احوال راځي بعض احوالو کې دی انکار کوي چې موږ نه دی کړی بعض احوالو کې انکار بیا نشي کوی هغه داسې چې الله پاک بیا خوله یې ګونګی الله پاک لاسونو ته وایي پښو ته یې وایي پوستکو ته یې وایي چې تاسو یې کړی که نه دی کړی
نو هغه وی چې وکړي نو بیا دا دی بیا خپل پوسټ کو هغه ته وی چې لم شهدتم علینا دا قصه الله قران کې کړي تاسو موږ باندې ولې گواہی کوي موږ اوس انکار کوو نو هغه ورته وی چې انتقنا الله الذي انتق كل شيء موږ الله ګویان کړي هغه الله چې هر شی ګویان کړي چې دا جواب خبره کوي چې خدام پوسټ کې کنه واه نو دا زم کوي هر ځای کوي شو چې الله پکې امر شامل نو هغه مونږ الله ګویان کړیو د بعض حالاتو کې نشي پټاوي نو کله قران دی یو محضر قصه کوي کله د بل محضر قصه کوي دې دا معنی چې قران کې تعارض دی الله کله یو خبره کوي کله بل محاضر بدل محافل بدل نو یو موقف کې یو خبره کوي بل موقف کې بل خبره کله الله وی دی پټي کله الله وی پټاوي نشي ځینې مواقفو کې پټي نو په ځینې مواقفو کې چې به الله دروغ باندې گرفت کې نه پریدي چې خبره پټه کی نو الته بیا الله پاک خبره په ظاهري بیا الته پټوي نشي هغه د الله خپل حکمت دی او د الله خپل حساب کتاب طریقه د هر طریقه باندې کوي الحمدلله والصلاه علی رسول الله وآله واصحابه اجمعين اللهم ربنا تقبل وتب علينا انك انت التواب الرحيم